سلامونه نیکې هیلې. ډاکټر عبدالعزیز صافی یم، د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص. دا چې عموما موسم ګرم دی، په ټول افغانستان کې د حرارت درجه مخ پر لوړې روانه ده. نو عموما د ګرم موسم کې مختلفو ناروغیو ته ماشومان او نور اشخاص زیات مساعد دي. نو د ټولنې او د کورنۍ څخه مو غوښتنه دا ده چې خپل ماشومان په ګرمۍ کې مه پرېږدئ چې لمر یې ونه وهي. لمر وهنه زیاته ده، ډېر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د اسهال ناروغي رامنځته کېږي، نسناسې چې ورته وایي. نسناسې څخه باید ماشومان وژغورئ. په دا موسم کې نسناستې ډېر زیاته ده او ډېره خطرناکه ده. خواګرځئ او نسناسته د ماشومانو د وفیت مایعات کموي او د مرګ سره یې مخ کوي. نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان مو د ګرمۍ څخه وژغورئ، په لمر کې ډېر ونه ګرځي. او بله مهمه خبره دا ده چې حفظ الصحه یعنې نظافت باید زیات مراعات کړي، ځکه چې مختلفې ناروغۍ د دغه چې کله حفظ الصحه نه مراعات کېږي د مختلفو ناروغۍ سره ماشومان مخ کېږي. نو کوشش وکړئ چې ماشومان مو پاک وساتئ تر څو د مختلفو ناروغۍ څخه وژغورل شي. همدارنګه چې اوس د پولیو وقوعات زیات شوي دي، هم په ګرم موسم په ګرمو مناطقو کې زیات دي، علاوه له دې څخه په نورو موسمونو په نورو مناطقو کې هم پیدا کېږي. نن سبا یې واقعیت زیات شوي په افغانستان کې. نو کوشش وکړئ کله چې د واکسیناتوران یا واکسین کوونکي اشخاص راځي ستاسې ټولنې ته، ستاسې کورونو ته راځي، ستاسې مسجدونو ته راځي، خپل ماشومان مو راوباسئ ورته چې واکسین یې کړي. نو واکسین د مختلفو ناروغیو څخه ستاسې ماشومان ژغوري، چې خاصا په هغې کې یو پولیو ناروغي وه چې موږ یادونه وکړه چې اوس یې واقعیت ډېر دي. او یا په عموما کې کوشش وکړئ مرکزونو ته خپل ماشومان انتقال کړئ، هغه کوم شفاخانې کلینیکونه چې دي حالته د نورو ناروغیو په وړاندې دی واکسین شي. د واکسین په مقابل کې بس واکسین چې وکړي نو ستاسې ماشومان به د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي.